اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه عزیز الحق مخوزوال، امید دی چې ښه به روغ جوړ به. ملګرو نن سره عمران موجود دی چې د اوسه پورې د خپل سکول تعلیمي حاصله او د سکول د تعلیم نه وروستو بیا تللی مدرسې ته او دیني علم حاصلوي. د نه په دې باره کې تپوس کوو چې یاره د کومه مدرسه کې دی، د سکول تعلیم څومره کړ دی. عمران صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عمران، تاسو سکول تعلیم څومره کړی او بیا کومې مدرسې ته تللی او علم کوئ که حفظ کوئ که څه کوئ؟ خو میټرک کوز په ګورنمنټ های سکول کوز په نه کړی دی او 11 12 چوګاز سیکنډري هغې نه بس 12 دی زموږ سکال ریګولر هغه هم چلیږي او اوله درجه مو سندي کې مفتي حسن صاحب مدرسه کې تبلیغي راوند شاخ دی هغې کې پوره شوه. اوس دویمه درجه مو دلته کې او چې دی نو کال په کال پکې چیلې هم لګي. اوس پکې چیلې هم تازه راغلي یو دې روژې نه مخکې او اوس به بیا 2 ورځې پاتې دي انشاءالله اوس بیا واپس مدرسې ته ځو. ماشاءالله. ستاسو اګزام اوس شوی دی چې هغې نه وروستو بیا چیله کې لاړئ یا چوټیانې میلاو شولې؟ او زمونږ کله چې د مدرسې امتحان وشو جو اخري ریزلټ چې په کومه ورځ باندې اورو په هغه ورځ باندې موږ بسترې او هر څه لکه ډومبي نه تیار کړي وو. بس ریزلټ واورو په سبا له بیا موږ ډاټسن یې راغلي زموږ مدرسې نه 5 جماعتونه د طالبانو هغه لاړل ډایرکټ تور ارسک مرکز ته او د هغه ځای نه مو بیا تشکیلونه وشول او بیا رایوند ته لاړو. هغه ځای نه بیا نور پنجاب کې دي ځایونو کې ورځې مکمل شوې جو روژې نه ورځ بیا واپس کور ته راورسېدو. جی ټوک شو. دا خو د عمران صاحب د سکول او د مدرسې د علم خبرې وه. د دې نه علاوه عمران صاحب له الله تبارک وتعالی ډېر ښکلی اواز هم ورکړ دی چې د نعت نظم وي. د نه دا تپوس کوو چې یاره د نعت نظم د کم وخت نه تاسو دا نعت شروع کړ دی، د نعت آغاز کړ دی چې یاره تاسو نعت وایئ؟ دومره ښکلی اواز تاسو له الله تبارک وتعالی درکړ دی. موږ خو چې پرایمرۍ کې کله داخله مو واغسته هغه وخت نه نعتونه لږ لږ مو ویل، استادانو به رالیکل او جو ویل هغې سره ورو ورو. بیا پکې شپږم ته ورسېدو. هلته چې کله زه های سکول ته کوز په ولاړم لومبۍ ورځ باندې زه له اسمبلۍ کې لاندې نه وم ولاړ. ما د نعت دپاره دغه وکړو، زه هلته په سټیج باندې ودرېدم. په لومبۍ ورځ ما تلاوت وکړو. بیا زموږ استادانو انعامات پکې هم راکړو. ما ته ویل چې د 10مه پورې به انشاءالله ته تلاوت کوئ. بیا د هغې نه وروسته د سکول کومې مقابلې چې سالانه په هغې کې پوزیشن یې مو اخیستی دي. په تحصیل کې مو ګټلي دغه شانتې ضلع کې. بیا سکاوټ کې موږ په 2017 کې کالام ته لاړو 2 ورځو. هغې کې مو 2 مقابلې، یو نعت او یو تلاوت د 3 ضلعو نه وګټل. یو ضلع سوات او ضلع دیر او ضلع شانګله وه. هغې کې 20,000 روپۍ انعام راکړی و او دغه شانتې سکول دپاره پکې نور د سکاوټ سامان دا راغلی و زموږ دپاره. نو د هغې نه وروسته اوس زموږ اواز هم غټ شوی دی ورسره، خو لکه نور خلک مو پرېږدي نه. د رمضان شریف کې د پروګراماتو له داسې لږ لږ ځو. ټیک شو. ماشاءالله جزاک الله. بس داسې څه ښکلی نعت یا نظم به وي ستاسو سره چې یاره کتونکو سره شیر شي؟ انشاءالله یو نعت دی جواب ووایو. لکه ماشوم چې مور سره کړې په الفت خبرې داسې خوږې رالګي ماته د حضرت خبرې، داسې خوږې رالګي ماته د حضرت خبرې. لکه ماشوم چې مور سره کړې په الفت خبرې داسې خوږې رالګي ماته د حضرت خبرې، داسې خوږې رالګي ماته د حضرت خبرې. د زړګي مې نام پیدا کړل رب خپل یار سره، اوس مې طبیعت نه لګي چرې هم د بل یار سره، اوس مې طبیعت نه لګي چرې هم د بل یار سره. تراته مکړه د دولت او د نفرت خبرې، تراته مکړه د دولت او د نفرت خبرې، داسې خوږې رالګي ماته د حضرت خبرې، داسې خوږې رالګي ماته د حضرت خبرې. لکه ماشوم چې مور سره کړې په الفت خبرې داسې خوږې رالګي ماته د حضرت خبرې،
خبرې داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې زمون نبی ټولو نبیانو کې حسین نبی دی په الله ګران دی نازولې نازنین نبی دی په الله ګران دی نازولې نازنین نبی دی چرې یې ندی کړي چاته د نفرت خبرې چرې یې ندی کړي چاته د نفرت خبرې داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې ښکلي نبي کړل برداشت ډېر سختي په سره دین ځکه شولو مکمل د پاک نبي په سره دین زکه شولو مکمل د پاک نبی پسرا چې پکې راغلی د هجرت او د نصرت خبرې چې پکې راغلی د هجرت او د نصرت خبرې داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې لکه ماشوم چې مور سره کړي په الفت خبرې داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې نشته صدیق او نه عمر او نه علي و عثمان نشته حمزه نه ابو ذر او نه بلال قدردان نشته حمزه نه ابو ذر او نه بلال قدردان چانه بواوره ما د خیر و صداقت خبرې چانه بواوره ما د خیر و صداقت خبرې داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې غمګین عثمان په قلم داسې شعرونه لیکا د پاک الله او د رسول تل صفتونه لیکا د پاک الله او د رسول تل صفتونه لیکا ملکه تو بغیر د حمد او د نعت خبرې داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې لکه ماشوم چې مور سره کړي په الفت خبرې لکه ماشوم چې مور سره کړي په الفت خبرې داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې او داسې خوږې را لګي ماته د حضرت خبرې ماشاءالله جزاک الله ډېر زیات ښکلی نعتو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مینې محبت په باره کې شاعر جوړ کړ دی بس ملګرو دا حقیقي مینه ده صحیح مینه ده چې کوم د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره وشي او کومه د الله رب العزت سره وشي د دې به الله تبارک وتعالی بدله ورکوي بس ملګرو اوس تاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان